کابل د افغانستان پلازمینه او د سیمې له ګڼمېشته ښارونو څخه دی، خو اوس دغه ښار له یو لوی طبیعي او بشري ناورین سره مخ ښکاري. له اوبو څخه د وچېدو ناورین، پلازمینه هم د څښاک او هم د سمسورتیا لپاره اوبه نه لري. ځمکه لاندې اوبه یې لا پسې د ځمکې تل تلویږي او د ورښتونو کچ ډېر کم شوی دی. اقلیمي ستونزې د هستوګنو زیاتوالی، د اوبو بې پروا او بې رویې لګښت او د اوبو رسولو د زیربناو کمزوري یوه برخه لاملونه دي. آیا کابل وچیږي؟ د کابل میوې خوراک دي د توتیانو، پرې خواره شول تور کارغان له هندوستانه. یو شدت د بادشاهانو ترمنځ پرېوت، بل دا ملک شو یو څو کاله بې بارانه. د اوی څښتن دعا کړي چې نرخ ګران کړي، للمي کار په زړه پریشان مینه ویرانه. د افغانانو ستر حکیم خوشحال خان خټک د کابل مڼې او میوې یادې کړي، خو له ورپېښې وچکالۍ هم سر ټکولی دی. بابر شاه په کابل کې ځان ته باغ جوړ او بیا یې وصیت وکړ چې په همدې باغ کې دې ښخ کړی شي. یو مهال کابل په خپلو باغونو مشهور، ګلباغ، باغ عمومي، باغ شهراره، باغ علي مردان، باغ قاضي، باغ بالا، باغ جهاناره او باغ چلستون. د چاردهی سمسوره سیمه او ښکلې هوا، د پغمان مناظر، قرغه او د ستالف ښکلاوې او د نیلاب څپاندې اوبه، چمچمست او د ګذرګاه یختان، دې ټولو ښووله چې کابل پریمانه اوبه درلودې. خو په وروستیو لسیزو کې کابل تږی شو، کابل بې واورې او بې بارانه شو، نږدې دی چې بې آبه او وچ شي. د کابل د ځمکې ستونی وچ دی او د کال ګڼې میاشتې په سیند کې اوبه نه بهیږي. د باغونو او کروندو ځای کانکریټي او ډبرینو ودانیو نیولی چې د ځمکې له زړه څخه اوبه رازبیږي. دیموګرافیک لیږد او د نفوسو هجوم، هغه ښار چې څو سوه زره کسانو ته یې ځای ورکولی شو، اوس پکې په میلیونونو وګړي اوسي، پرته له دې چې کانالیزاسیون او د اوبو رسولو سیستم یې نوي کړای شي. درګرده یې له رګ څخه اوبه ایستل کیږي او بخیلې وریځې هم پر دغه حال یو څاڅکی اوښکه نه راتویوي. پوښتنه دا ده چې اقلیم بدل شوی که انسانان؟ تنده زیاته شوې که اوبه کمې شوي؟ انسانان څه کړای شول او څه کولی شي چې نه یې دي کړي؟ او څه باید وشي چې کابل او کابلیان له دې ناورین څخه وژغورل شي؟ پر دې پوښتنو تر بحث وړاندې به د ښاغلي روح الامین نیازي پیښلید وګورو. کابل هغه ښار چې شاوخوا 7 میلیونه وګړي پکې ژوند کوي، هغه پلازمینه چې نن د اوبو له داسې بحران سره مخ ده چې د ژوند، اقتصاد او چاپیریال لپاره جدي اندېښنې راپارولې دي. د کابل اوبه تر ډیره د ځمکې لاندې زیرمو، د کابل سیند، د پغمان، قرغې، لوګر او شکردرې د غرنیو سیمو د واورو او بارانونو له اوبو څخه برابرېږي. خو پرلپسې وچکالي، د نفوسو بېساري زیاتوالی، د ځمکې لاندې اوبو بې کچې استعمال او د اوبو د مدیریت کمزوری سیستم د دې لامل شوی چې د ښار په ډیرو سیمو کې د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی ورځ تر بلې ستونزمن شي. کابل کې د اوبو یوه ستره ستونزه د ژورو څاګانو کیندل دي. دغو کیندنو نه یوازې د خلکو لګښتونه زیات کړي،
بلکې د ځمکې لاندې د اوبو زیرمې هم په چټکۍ سره کمې کړي دي. کابل کې هغه څاګانې چې پخوا په 10 یا 13 مترو کې اوبه لرلې اوس 100 متره او یا تر دې هم ژورې کیندل کېږي. په ځینو سیمو کې بیا کورنۍ اړې دي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره له ټانکرونو اوبه واخلي. د اوبو کمښت یوازې د څښاک ستونزه نه ده. د پاکو اوبو نشتوالی د ساري ناروغیو د خپرېدو خطر زیاتوي او باور دا دی چې د ځمکې لاندې د اوبو دوامداره کمیدل د ځمکې د ناستې د شنو سیمو د لمنځه تللو او د ښار د چاپیریالي وضعیت د خرابېدو لامل هم کېدای شي. نړیوال بنسټونه خبرداری ورکوي که د کابل د اوبو د مدیریت لپاره بیړني او اغیزمن ګامونه وانخیستل شي، پلازمینه به تر 2013 کال پورې د ځمکې لاندې د څښاک اوبو له سخت کمښت سره مخ شي. د معلوماتو له مخې په تیرو 40 کلونو کې د افغانستان ځمکې لاندې اوبه له 15 څخه 9 میلیارده مکعب مترو ته کمې شوې دي او یوازې په تیرو 10 کلونو کې د کابل اوبه 25 متره ښکته تللي دي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو په اساس که حالت همداسې دوام پیدا کړي تر راتلونکو 4 کلونو به 3 میلیونه کابل میشتي مجبوره شي چې کابل خوشي کړي او ښایي کابل په نړۍ کې یوازینی پلازمینه شي چې بې اوبو به وي. ټینګار دا دی چې د باراني اوبو راټولول او زیرمه کول، د اوبو د بې ځایه مصرف مخنیوی، د ژورو څاګانو قانوني تنظیم، د فاضله اوبو تصفیه او بیا کارونه، د شنو سیمو ساتنه هغه کارونه دي چې په عملي کېدو سره یې ښایي تر ډیره د اوبو د کمښت ستونزه راکمه شي. خو که نن د اوبو د کمښت مخنیوي لپاره جدي او عملی اقدام ونه شي نو پایلې به د راتلونکو نسلونو لپاره خورا ګواښونکې وي. روح الامین نیازی، لندن. نن به له خپلو درنو میلمنو واورو چې د کابل ښار د اوبو سرچینې کومې دي، دغه سرچینې څومره خلکو ته اوبه ورکولی شي، آیا دا سرچینې د تجدید وړ دي، اقلیمي بدلون که ناسم مصرف کوم یو د دې ستونزو لامل دي، آیا کومه چاره شته که د پلازمینې کډه باریدونکې ده، خلک واکمن او نړیوال باید څه وکړي، په دې برخه کې څومره فرهنګي کار شوی دی. د دې پوښتنو د ځوابولو لپاره له موږ سره زموږ متخصص میلمانه دي. هر یو قدرمن ډاکټر یار محمد ترکی، څیړونکی او د اوبو د سرچینو کارپوه، او ښاغلی زیارمل افغان انجینیر صاحب محترم د چاپیریال ساتنې شنونکی او کارپوه چې زه دواړو درنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی پوښتنه به له ښاغلي ډاکټر صاحب ترکي نه پیل کړم. ډاکټر صاحب، د کابل د اوبو، یعنی کله چې وایو کابل یوازې د ښار مرکزي سیمې نه بلکې یو څه پراخه جغرافیایي ساحه که په نظر کې ونیسو، د کابل د اوبو سرچینې چیرته دي، کومې دي او څه پرې شوي دي چې اوس ګواکې کابل مخ په وچېدو دی؟ انجینیر صاحب، ډاکټر صاحب ستاسو غږ لکه چې میوټ دی، لطفا. او مهرباني ډېر زیاته مننه ګران لیوال صاحب او محترم انجینیر صاحب. کابل ښار چې دا د څو سیندونو په منځ کې پروت ده. د کابل سیند ډېر مهم منابع چې دي هغه د اپر لوګر سیند ده، د پغمان ده سیند چې کابل سیند پرې جوړیږي، او همدارنګه د پنجشیر سیم ده چې په بالفعل توګه کولای شي د کابل سیند د کابل ښار ته اوبه ورکړي. غیر لغه د شاه او عروس هغه بند چې په 2023 کال کې افتتاح شو، خو د دې کار تقریبا 10 کاله د مخه پیل شوی و. په یو حساب سره کابل د مختلفو منابعو څخه ظرفیتونه لري. د هندوکش غر د کابل څخه په 1.5 کیلومتري کې پروت ده،
چې لغه څخه د سالنګ بند امکانات د شي جوړ سي د سیاد او همدارنګه ګلبهار سیند د پنځشیر سیندونه دي چې د ټول ظرفیتي دي د کابل لپاره غیر له دې څخه د کابل چې ته نسبت و ډیرو نورو سترو ښارونو ته ورښت هم ډیر لري د کابل منځنۍ ورښت له 3.5 څخه تر 4.5 میلیمتره په کال کې د چې دا ډیر زیاتې اوبدي زه باید وایم چې په یو حساب باندې کابل تګی نه ده افغانستان تګی نه ده صرف مشکل د موږ چې ده په مدیریت کې ده د اوبو سایکل چې ده اوبو خو له خدای پاک او د طبیعت له لارې موږ ته د باران او د اورښت او د واورې په شکل سره راځي او دا یو هایدرولوژیک سایکل لري هغه سایکل کې اوبه تبخیریږي بیا جذبیږي په ځمکه کې همدارنګه روانيږي په سطح باندې په ویالو او سیندونو کې نو هغه حساب سره تخنیکی فرموله بالکل سمه ده یو ځنای شي سم نه ده هغه شیوه د مدیریت چې دغه تمو لانجې لرو او په دې لاس باندې دغه مشکلات او دغه ستونزې راټوکېدلې دي او ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب اساسا امدی بحث ته دوام ورکو اوس بل انجینیر صاحب ته ورشم انجینیر صاحب اول خو خره اغلاست یو اساسي خبره چې ډاکټر صاحب مرته اشاره وکړه هغه د ګواکې د اوبو د ناسم مدیریت مسأله ده که لدغه دریو اصلونو څخه د اوبو په اړه چې یو طبيعي اصل دی بل عامه اصل دی یا د عام خلکو چلند او دریمه مؤسساتي انستیټیوشنل چلند دی له اوبو له موضوع سره د اقلیم له موضوع سره په کوم یو کې نیمګړتیا او ستونزه ده ډاکټر صاحب ویل چې اساسا تګ نه د خیر اقلیمی تغییرات براغلي بارانونه به کم شوي وي مګر دغه دوه نور برخې لکه چې سم کار نه کوي تاسو په نظر چې په دغه برخه کې مو کار کړی د کابل د وچکالي یا وچېدو ستونزه څه ده ډیره زیاته مننه لکه څنګه چې ډاکټر صاحب یادونه وکړه طبيعي د اوبو کم سرکل چې د کوم دوران چې د هغه په کابل او ټول افغانستان کې بلکې په سیمه کې روان دي ډېر کم تغیرات د نړیوالې تودوخې له امله راغلي به وي لیکن د کابل ستونزه لکه څنګه چې ډاکټر صاحب یادونه وکړه دا یو څه متفاوته ده یو دا دی چې په 13 کلونو کې په کابل کې د نفوس رشد بیخي غیر طبیعي ډول بیخي هجومي وو د فکر وکړي په 13 کلونو یا 23 کلونو کې د پخوا د دنه وړاندې د کابل نفوس شاوخوا 1 میلیون تنه او اسانتیاوي کوم چې اسانتیاوي یا د حکومت د خوانه چې کومه اسانتیاوي هغه له د 200,000 کسانو د پاره وي هغه وخت کې د اوبو مدیریت یا د اوبو برخه ادارې په دې نه توانېدل چې ټولو ښاریانو ته د سیستم د لارې نه اوبو ورسول شي اما په 23 کلونو کې د کابل نفوس تقریبا 6 چنده زیات شو په دې کې داخلي بي ځای شوی وو په دې کې راستانه شوی کډوال وو په دې کې خپل داخل د نفوسو ډیروالي پکې رول ولر دا یو وجوه دویم ټول مهم شي چې هغه د کابل نه د ټول افغانستان ستونزه ده هغه د ژورو څاګانو غیر قانوني کیندنه غیر قانوني ورته ځکه وایم چې د 15 نه تر 10 تنو د یو فامیل د غړو تعداد بو او دوی به ژوره څا کیندله چې ژوره څا په ډیر شدت سره د ځمکې لرګونو اوبه راکاږي حتی دا اوس د افغانستان په ډیرو سیمو کې ورته سولر تختې لګولې وي خلک ترې بېغمه ودوي دا سولر تختې او دغه څاګانې دغه برمې کابل ستونزه همدغه وه چې ژورې څاګانې ډېرې زیاتې وکندل شوې آبادي نه البته زه ورته ډېره زیاته دې ته آبادي نشم ویلی شنې سیمې ختمې شوې لوړپوړیزې کانکریټي ودانۍ ډېرې شوې سړکونه کوڅې پاخه شول چې دې ډېر زیات تاوان ورسو د کابل واټر ټیبل ته ځکه شنه بوټي ونې شنې سیمې چمنونه دا اوبه
اوبه په طبیعي ډول سره ځمکې ته جذبوي او د ځمکې لاندې د اوبو زیرمې ذخیره کوي. متاسفانه په کابل کې په څو کلونو کې ودانیز رشد د دې لامل وګرځېده چې شنې سیمې کمې شي یا ختمې شي او په دې سره د اوبو د ځمکې لاندې جذب مخه ونیول شوه. یو خوا د اوبو د ځمکې لاندې ذخیرو ته د اوبو نه رسېدنه، بل خوا په ډیر شدت او ظلم سره دغه اوبه راایستنه چې دا د زیاتو نهایت زیاتو ژورو څاګانو د کیندلې له امله رامنځته شوه. ډیر زیات د کابل د اوبو واټر ټیبل ته تاوان ورسو. د نفوسو زیاتوالی او د فاضله اوبو نه مدیریت دا ډیر مهم و. د کابل اکثره سیمو کې اوبه شته، دا اوس هم شته، لیکن ککړې دي. حتی د 2000 کال نه وړاندې د کابل د ډیرو سیمو اوبه ککړې وې. زه د څو سیمو یادونه کولی شم، مثلا د تایمني او شارینو ته نږدې سیمو اوبه به مالګینې وي. د دې ډیر لاملونه کېدای شي. د کابل د ډیرو سیمو اوبو دا اوس تیزابیت پیدا کړی دی. دا د فاضله اوبو د نه مدیریت له امله او د ډیرو نهایت زیاتو لویو تجارتي ودانیو او کارخونو د جوړېدنو له امله دا د اوبو ککړوالی رامنځته. د کابل له یوې خوا د اوبو واټر ټیبل ښکته تللی، له بلې خوا دا موجوده اوبه چې دي دا ککړې شوي دي او د دې مدیریت اسانه دی. د دې مدیریت بیخي ډېر اسانه دی، اما چې اراده موجوده وي په حاکم نظام کې، په دولت کې اراده موجوده وي او دوی له یوې خوا نه ژورې څاګانې رجسټر کړي. د مدیریت انجینر صاحب محترم او انجینر صاحب محترم، د دې مدیریت اساسي مسله ده چې بیا راځو او تاسو به د دې د مدیریت په اړه خپل مشخص وړاندیزونه او طرح هم موږ سره شریک کړئ. خو تر د مدیریت مخکې همدغه ستاسو د بحث په دوام به زه بله پوښتنه له قدرمن ډاکټر صاحب نه وکم او بیا به د دې د مدیریت برخې ته راشو او دا به وګورو چې ولې نه مدیریت کیږي، څنګه باید مدیریت شي. ډاکټر صاحب، تاسو د شاه و روس د بند یادونه وکړه. دې د ډېرې زیاتې هیلې وي چې که دا بشپړه شي شاید یوه برخه د ستونزو حل کی او وضعیت کې تغییر راولي. دا بشپړ شو، څومره وضعیت کې تغییر راغی او بل هغه بدیلې لارې د اوبو د جریان چې ګواکې د غوربند او د پنجشیر او د دغو سیندونو نه چې بیا بالاخره یو ځای کېږي او نیلاب ترې جوړېږي، د دې څخه به څه کانالونه ایستل کېږي او له کابل نه به تاویږي. دغه مسایل چیرته ورسېدل؟ ستاسو اطلاعات څه دي؟ څنګه آیا له دې سره به یو څه مقدار ستونزه حل شي؟ ښاغلی ډاکټر صاحب، بیا ستاسو مایک آف دی. او ډېر وښی. په 2012 کال کې زه د کابل د نوي ښار د ماستر پلان د جوړولو د ټیم غړی وم او ما د جاپانیانو سره پر دې راپورونو باندې کار کړی ده او په دغه وخت کې زه خپله سالنګ ته ولاړم او د سالنګ د ممکنه بند د جوړولو لپاره مو خلکو سره خبرې وکړلې. 2-3 فرصتونه موجود و چې د سالنګ بند جوړ شي، په پنجشیر کې بند جوړ شي او پر سیاد باندې یوازینی ځای چې د کابل څخه جګه ده هغه سالنګ ده. په پنجشیر کې چې ده، پنجشیر تر کابل 400 متره ژور ده او د پنجشیر سیند ته باید پمپ کېښودل شي چې اوبه راپورته شي. نو په دې لحاظ سالنګ 100 متره له کابل څخه جګ ده او هغلته بند امکان است ډیر کم تقریبا ایجادیږي. دغه دپاره جاپانیانو ټټر وهلی و چې موږ به تاسو سره مرسته کوو، دغه بند جوړ کړئ چې دغه به 120 میلیارد متر مکعب اوبه کابل ښار ته ورکوي. اټکل داسې سوی و چې د کابل ښار به تر 2013 پورې 100 میلیارد متر مکعب اوبو ته ضرورت ولري. اوس که زه تاسو ته ووایم چې د کابل خلکو د څاګانو څخه، چې انجینر صاحب مخکې وویل، د څاګانو څخه تر اوسه 40 میلیارد متر مکعب اوبه د کال راباسي. دا ډېره زیاته او غټه اندازه ده. 40 میلیارد متر مکعب
دا تقریبا د ورځې 50 لیټره د هر کس په سر باندې کیږي چې دوی سم استفاده هم نشي کولای. خو که د سالنګ بند جوړ شوی وای نو دغه به 1.6 میلیارډ کابل ته راغلی وای، له دغه ستونزو به نجات پیدا کړی وای. متاسفانه زه چې مدیریت وایم د افغانستان مطلق اکثریت رژیمونه چې دي دغه مسلو ته توجه نه کوي. دغه بند پروژه دوی بند کړله، کوم سیاسي لانجه جوړه شوه، هلته د مجاهدین په دې نوي کار په دې سبز و باریکاب دي ځای کې مجاهدین راولاړ شول، ځکه غصب کړي او بالاخره دا شی په ټاپه ودرېد. خو د بند جوړولو دایه او امید تر اوسه پورې هم ژوندی ده. یوازې 400 یا 500 کوره بې ځای کېږي چې ما فکر اټکل کړی و د بانک جهاني د قوانینو پر بنیاد باندې چې دوی ته په چارکارو کې سید خېلو کې د کورونه ورکول کېږي، ځمکې ورکول کېږي. یعنی دا شی همدا اوس موجود ده، همدا اوس ژوندی ده. نو په دې لحاظ باندې همدارنګه د شاواروس بند چې جوړ سه د بند جوړ سه اما د بند په څخه د وبوره ترانسمیشن ورته وایي دغه ترانسمیشن کار ونسو، ځکه کابل هغه رقم سي انجینر ته فرمایل کار غټ شوی ده، اوبو ته زیات ضرورت سره اړتیا شته، باید پایپلاینونه راکش کړی شي. دغه کار د افرادو لخوا نشي کېدلی، د کابلیانو لخوا نشي کېدلی، حتی دا د غټو بزنسونو لخوا نشي کېدلی. دا کار باید دولتونه دا کار وکړي. په خواشنۍ سره دوی دا بېغوري کړې ده، دا بې کفایتي کړې ده. د 10 کال چې دا کار شوی ده، ځکه د نفوس په دې 10 کالو کې زیات شو. مخکې لږ 1 میلیون 1.5 میلیون نفوس تر اندازې پورې وضعیت ښه و. حتی زما په یاد دي چې موږ به څا وهله نو په 6-7 مترو کې به اوبه موږ ته راتلې، اوبه مو استفاده کولې. اوس په 100 په 80 او په 100 مترو کې اوبه نشته. نو چون د چاپیریالي بدلون راغلی ده، په دغه سره دولتونو ځان نه دی عیار کړی. اما فرصت زه د کابل خلکو ته وایم، زه د افغانستان خلکو ته وایم، افغانستان د هر تن په سر باندې موږ 2200 متر مکعب اوبه په سر لرو. دغه اندازه په پاکستان کې 1400 متر مکعب ده، په ایران کې 1200 متر مکعب ده. معنا دا ده چې موږ د خپل ضرورت څخه 4 چنده اضافه اوبه لرو. صرف دغه عقل باید پیدا کړو، دغه فکر باید پیدا کړو. د چارواکي د موږ حکومتونه دغه د دې پر ځای چې بدو کارو ته ملاو تړي غلاوي وکي، فساد وکي، دغه شاو ته باید متوجه شي چې دوی نه دي متوجه شي. په خواشنۍ سره ډیره زیاته مننه. اوس راځم انجینیر صاحب ته. انجینیر صاحب تاسو نوې مدیریت غوښتل، د مدیریت په ضرورت باندې خبرې پیل کړي او ډاکټر صاحب په دې برخه کې دا مسله مطرح کړه چې اړتیا ده مدیریت ته د اوبو. اوس به تاسو نو واورو، خو مخکې له دې نه یو پوښتنه چې تقریبا ډاکټر صاحب په خبرو کې مو هغه دا ده چې دغه بحران دومره چې متخصصان یې وایي، آیا دولتونو ته د تشخیص وړ نه دی، په رسمیت نه پیژني دغه بحران او دغه ناورین ورته ناورین نه ښکاري، او که امکانات نه لري؟ قصه څه ده؟ او بیا به راشي دې ته چې دا نو څنګه مدیریت کېدلی شي؟ افغانستان کې متاسفانه لومړی به هم د پوښتنې ځواب ته راشم. په افغانستان کې متاسفانه دولتونه، حکومتونه، افراد، چارواکي دوی منډې د مخې هغه څه چې محسوسیږي او ملموسیږي هغه څه ته ډېر زیات ارزښت ورکوي. پاپولیزم په سر باندې اخیستی. زه د خپل ځان یو مثال ورکوم. زه یو خدماتي ادارې ته د مسؤل په توګه معرفي کېدلم. ما ته زما یو امیر راته ویل چې محسوس او ملموس تغییرات راوله کارونو کې، مثبت تغییرات راوله چې هغه محسوس او ملموس وي، چې عوام پوه شي چې ستا د راتګ سره څومره تغییرات راغلل. دا یوه بیلګه وړاندې کړله او دا زما د سترګو په وړاندې تېره شوې ده. هر هغه څه چې یو کال بعد ستونزه پېښوي، 10 کاله بعد ناورین پېښوي، 10 کاله بعد ناورین پېښوي، هغې ته هیڅ توجه نه کېږي. دا نه په تېر کې شوې ده، نه
په ډیر تیر کې ورته کېدل او نه دا اوس خو بیخي هېڅ نه کېږي او د را روان وخت هم معلومات نشته په دا اوس وخت کې خو بیخي دا مسلې بابیزې ګڼل کېږي. شوخي دې پکې وي د طبیعي حوادثو په وړاندې د ملي ادارې نوم یې د الهي حوادثو په وړاندې د مبارزې اداره نوم یې ورته واړولو. یعنې یو څه چې طبیعتا پیښیږي را روان دي یو څه تخمین اټکلې کېدی شي هغه د خدای په کارونو ور واړول او د خدای پاک سره خو د چا زور بر نه دی. مسؤلو چارواکو د مسؤلیت نه ځان خلاص کړ بس دا هر څه د خدای د خوا نه دي. د خدای د خوا نه خو هر څه دي لیکن کله چې مونږ او تاسو ته څېړونکي وایي اټکل ارقام راته راشي نو د حکومتونو مسؤلیت دا دی چې دا ډیر زیات جدي وګڼي. هغه د 2013 اختاریه د نړیوالو ادارو د خوا نه د بالخصوص د موسمونو او د طبیعت د څېړونکو له خوا نه د چاپیریال د څېړونکو له خوا نه ورکول کېدل او دغه د 3-4 کال وروسته 2013 رسېږي او کابل به دغسې تندې سره مخ وي لیکن توجه ورته نه کېدله. دا اوس اوسني خلک چې دي دوی په خپل هم د دې ظرفیت نه لري چې دغسې اوبه مدیریت وکړي. په ظرفیت باندې غږېږم چې دا څومره ډېر ظرفیت غواړي کېدای شي ډاکټر صاحب پې مانه بیا ډېر زیات تفصیلي وغږېږي او نړیوالو ته دوی دا زولې نشي غوړولی یا نه یې غوړوي اصلا ارزښت ورته نه لري چې د نړیوالې ادارې قانع کړي دولتونه قانع کړي چې بالاخره کابل د ډېرې را روانې جدي ستونزې سره مخ دی. دا جدي ستونزه ده بالکل. د مدیریت برخې ته راځم چې په دې کې کوم منابعو ته ضرورت دی. اول دا موجوده بندونه لکه څنګه چې ډاکټر صاحب یادونه وکړه د شاه عروس بند شاتوت دی نور د کابل شاوخوا بندونه دي. قرغه ده چې اوس تقریبا د خاورو نه ډکه ده. د اوبو دغه بندونو نه علاوه چې دغه منظم جوړ شي او د اوبو د توزیع چارې منظم شي د کابل ښار دپاره بلکې د ټول کابل دپاره د اوبو یو منظمې شبکې ته ضرورت دی چې ټولې د څښاک اوبه یا زیات اندازه د څښاک اوبه د یوه واحد مرکزي سیستم نه توزیع شي او عمل ته ذخیره شي او دغه مرکزي سیستم نه ټیکس ولګېږي لکه په نورو هیوادونو کې شته دی. د اوبو دپاره میټر ولګېږي او د میټر مطابق مصرف شي نو په دې سره مصرف ډېر کنټرولېږي او دا ډېر زیات لګښت ته ضرورت لري. دا په کم لګښت باندې نه ترسره کېږي. د اوبو شبکې نوي کول کافي لګښت ته ضرورت لري. همدارنګه د طبیعي اوبو د ځمکې لاندې د اوبو د زیرمو د غني کېدا دپاره حوضونه لوی حوضونه جوړ شي د ښار په اطرافو کې په مختلفو سیمو کې که کانالونه وکیندل شي دا خو ډېره غټه پروژه ده خو که دا نه کېږي د باران د اوبو د ذخیره کېدا دپاره د غرونو نه د واورو د ویلې کېدو په وخت کې او یا په نورو سیلابیزو حالاتو کې چک ډیمونه او نور لوی حوضونه جوړول دا د حکومت په واس کې پوره ده او که پوره نه د نورو دولتونو نړیوالو چاپیریال ساتنې او ادارو په واس کې پوره ده هغوی کولی شي دا کار وکړي لیکن دا یو قوي مدیریت مرکزي حکومت کې د مسلکي کسانو شتون او بالاخره د پروژې ته د ارزښت ورکولو په صورت کې دا کار امکان لري چې خلک که خپله وس نه لري بل نه مرسته وغواړي. په عین وخت کې په ژورو څاګانو باندې ژوره پابندي لګول یا بندیز لګول دي چې باید دا د جواز له مخې وشي. باید دا ورته وټاکل شي چې ته دا ودانۍ جوړه ژوره څاه باید که په څونه متره کې در سره ته حق نه لري چې ته ژوره څاه وکینې ته باید یو مرکزي سیستم نه د بل چا نه دا اوبه واخلي. په هر حال په لوی تجارانو باندې دا ومنل شي چې ستاسو ودانۍ او کارخونې چې دي دا د اوبو ضایعات ډېر لري. د اوبو د ذخیرې دپاره بالخصوص د باراني اوبو د مدیریت دپاره تاسو باید دومره لګښت ورکړئ او دغه حوضونه او چک ډیمونه او نور هغه لګښتونه باید پوره کړئ چې تاسو د اوبو د ضایعاتو په مخنیوي کې رول ولوبوئ. د عامه پوهاوی خو هغه بل اړخ دی. عام خلک باید په دې باندې قانع کړل شي چې ستاسو د اوبو مصارفات چې دي دا بیرته نه راګرځي. د فاضله اوبو مدیریت یو بله برخه ده. زه لنډه بېلګه په نورې نړۍ کې حتی په امریکا کې فاضله اوبه بیرته تصفیه کېږي او په بوتلونو کې اچول کېږي او بیرته خرڅېږي او ټول عام امریکایان دغه اوبه څښي.
دا چې د فاضله اوبو د بیا فلټریشن چې دی دا په کم لګښت نه ترسره کېږي. دا ځینې وړې کارخونې شته چې دا کار ترسره کړي، لیکن د کابل دپاره د ټولو فاضله اوبو مدیریت دا خپله یوه جدي ستونزه ده. او دا چې دا لکه څنګه چې ډاکټر صاحب یادونه وکړله، دا د افرادو د وس نه پورته ده. دا دولتونه کولی شي، حکومت یې کولی شي. ښه خبره هم دا ده چې را روانې ستونزې جدي وګڼل شي. هغه څوک افغانستان کې د افغانستان د وراثت دا ولري، په افغانستان کې غواړي چې حاکم پاتې شي او غواړي چې په افغانستان کې د دوی حکومت د دوام وکړي، هغه ستونزې چې 15 کاله بعد پیښیږي، هغه چې 10 کاله بعد پیښیږي، 3 کاله بعد پیښیږي، د هغوی د مخنیوي دپاره له همدا اوسه لاس په کار شي. همدا اوس د افغانستان د اوبو د زیرمو د مدیریت اداره شته دی، په هغې کې تکړه انجینران شته دی. زه د یو کس د نوم یادونه کولی شم، په دې برخه ډېر زیات تخصص لري، انجینر نظیم سمون، هغه په دغه برخه کې خاص تخصص لري. زه فکر نه کوم که هغه د په دې موضوع باندې حتی د مرکې اجازه ولري چې یو چا سره د مرکه وکړی شي، نو د هغه طرحې به څه ارزښت ولري. د اوبو مدیریت که حکومتونه ورته جدي پاملرنه ونه کړي، افراد، عام خلک، سوداګر، دوی یوازې موجوده ستونزه حلوي، خپلې اوبه راوباسي، څاګانې کیندي، ځمکه کانکریټ کوي. شنې سیمې یادونه مې وکړه، شنې سیمې په کابل کې باید جبري شي. چې کوم ځای کې مثلا ښارګوټه جوړیږي، هغې ته باید د مساحت له مخې دا ورباندې جبري شي چې دومره شنه ساحه باید ولري. په نورو هیوادونو کې هغه چې حتی د سمندر په غاړو پراته دي، زه درته 2 بېلګې ورکوم. مالیزیا او سنګاپور کې که یو ودانۍ جوړیږي، که شنه سیمه په ځمکه ونه لري، په هوا کې د بامونو په چتونو باندې، په بالکنونو کې ورباندې شنې سیمې لازمي کوي چې دا به خامخا تاسو شنه بوټي کاروئ. نو د شنه بوټو زیاتوالی، د ګرینري زیاتوالی په کابل کې دا د اوبو د ښکته د ځمکې لاندې د زیرمو په ډکولو کې رول لري. زه یو مثال د کابل د مکریانو ورکوم. مکریانو کې زما یاد شي او دا اوس هم د مکریانو ودانۍ جوړې شوي دي، لیکن ټولې په شنو سیمو کې راایسارې دي. د مکریانو پارکونه دا لازمي په هغه وخت سره چې د مکریانونه جوړېدل، ډیر زیات نفوس چون په دې کې ضایع کېده، دې کې د اوبو مصارف، د فاضله اوبو ضایع کېدنه، دا مسایل رامنځته کېدل ډیر زیات. د هر بلاک د 2 بلاکونو په منځ کې شنه سیمه خامخا لازمي وه چې هغه شنې ونې تر اوسه ولاړې دي. متاسفانه په تېرو څو کلونو کې په هر لحاظ شنې سیمې د منځه لاړلې. ډیره زیاته مننه انجینر صاحب. ډاکټر صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې سالنګ ته تللي وئ. دغه د هندوکوخ یا هندوکوه یا هندوکش سیند غر د دې معنا ده د اوبو کڅوړه، یعنې له تاریخي پلوه د دې د نامه ریښه ده د اوبو کڅوړه. او په تاریخي متونو کې عجیب اشارې شوي دي چې هندوکش دغه ټولې سیمې ته اوبه ورکولی شي، او دا یو بختور غر دی، حتی مقدس غر ګڼل شوی دی. عجیبه دا ده چې کابل د همدې بختور غره یا د اوبو د کڅوړې په لمن کې پروت دی. آیا د هندوکش یا هندوکوه سخاوت کم شوی دی که نه؟ موږ دا پوښتنه خو مخکې مو شوه چې موږ د استفادې جوګه نه یو. د دغه غره اوبه له بېلابېلو لارو نه بالاخره سیندونو ته بهیږي او ګاونډیو هیوادونو ته ځي. بالاخره دولتونه، هر دولت چې وي، په هر ایډیولوژي چې وي، د دوی دغه عذر څه دی؟ څه مشکل لري چې دغه اوبه د خپلو خلکو دپاره نشي کارولی؟ د اوبو د ذخیرې په غاړه تږي یو، مسئله څه ده؟ ډېر مننه. ډېر ښکلې پوښتنه ده. د هندوکش او هیمالیا غر د دنیا دریم تر ټولو ستر د پاکو اوبو زیرمه ده. که موږ په نظر کې ونیسو چې لومړی زیرمه شمالي قطب ده، دوهمه زیرمه هغه د امریکا او کاناډا ترمنځ 15 جهیلونه دي، نو دریمه زیرمه د هیمالیا ده چې یخچالونه لري او د دنیا دریمه د پاکو اوبو زیرمه ده.
ما یو څېړنه کړې وه د سویس په یو ژورنال کې هغه چاپ شوې ده. ما مطالعه پر بنسټ باندې په افغانستان کې 1350 یخچالونه موجود دي چې د هندوکش په غره کې دي. د هر یخچال مساحت تقریبا 1 کیلومتر مربع او عمق تر 90 متر پورې په صورت د متوسط ما اندازه کړی دي. د تر 1900 د دې پیړۍ تر پایه پورې به د دغه یخچالونو له 1200 تر 800 سلنې پورې دا وبسي، یعنی 800 سلنه دغه یخچالونه به وبسي. دا د څه معنا ورکوي؟ دا دې معنا ورکوي چې موږ بیا هم اوبه ولرو. د کابل په سیند کې به اوبه بیا هم بهیږي، حتی که په نورو هیوادونو کې په نورو ځایونو کې وچکالي راسي د چاپیریالي بدلونونو په نتیجه کې افغانستان به بیا هم اوبه ولري، ځکه د خصوصا کابل ځکه د هندوکش او د همالای یخچال به 18 سلنه وبسي تر اخر د پیړۍ. یعنی چې دا پلمه نه ده چې هندوکش به مهره سوی ده، هندوکش بالکل نه ده به مهره سوی. خبره دې کې ده چې د موږ افغانستان کې دغه کسان چې دغه کار مدیریت کوي دوی په دې باندې نه پیږي. هغه کسان چې مدیران د سره خمس انجینر صاحب ویل هغه دوی کار ته نه پریدي، په مختلفو پلمو شړي. دلته په ډیرو کمو پیسو مکولای سو سي نهرونه جوړ کو، په ډیرو لګو پیسو مکولای سي چې طبيعي دی او بو زیرمې جوړ کو. تاسو فکر وکړئ د اپریل یا د ثور د میاشتې بیا د زمري تر میاشتې پورې د افغانستان د خصوصا د کابل د سیند د اوبو بهیدل کله ناکله له 2000 څخه تر 8000 متر مکعب په ثانیه ته رسیږي. له 2000 تر 8000 متر مکعب په ثانیه کې دا ډیر زیات اوبه دي. 2000 متر مکعب سیده سیلاب باعث کیږي. خو له زمري څخه بیا تر دابل مارچ یا حمل پورې د اوبو بهیدل دومره کمیږي چې کله ناکله 50 متر مکعب یوې ثانیه ته رسیږي. که تاسو د کابل سیند بالکل وچ کوچنیان ماشومان فوټبال پکې کوي. اوس خبره دې چې د چې تاسو 15 میاشتې بهیدونکې اوبه لري 2000 متر مکعب په یو ثانیه کې ده، او تاسو هغه نسی کولای او چیرته وساتئ، نسی کولای چیرته مهار کړئ، نسی کولای چیرته بس پنه کې چې بیا وروسته په دې و میاشتو کې ګټه ترې واخلئ. دا کار یوازې موږ نه یو، پاکستان کې دوی دا اوبه نسی را تګولای. اوبه هم د سيزي بحر ته هغه سمندر ته ځي، او سمندر کې خو کثیفه اوبه دی، البته خو پاکه اوبه نه ده. دغه پی ایچ تقریبا 8 ده. نو د چخنو بس پی ایچ سده د مثبت هایدروجن چې دا هغه و ده یا ونیم ده، نو هغه دی وبه بس ځای کیږي، بربادیږي. دغه کار مو کولای شو چې وکړو په دې شهر سي د دې لپاره نظامونه سم پروګرام جوړ کړي. هغه رقم انجینر صاحب ویل خو د موږ نظامونه په خواشنۍ سره تمام په نور شهر باندې بوخ دي. نو زما له خلکو څخه غوښتنه ده چې د خپل کورونو او د خپل کوڅو د اوبو د زیرمه کولو لپاره او د تحت الارضي اوبو د زیاتولو لپاره بعض اقدامات وکړي. لومړی اقدام دا دی چې په خپل کور کې یو ورکې څاو کینی او پریدي چې په زمي اوبه تر ټولې سي، هغه وب سره ټولې سي ورور هغه وب کته سي د دې پر ځای سي ځای سي هغه تحت الارضي اوبو ته سي. دوم دا چې دوی خپل کنارابونه تشنابونه باید د څاڅکه په ډیر غټ واټن کې دوی جوړ کړي، د سینونی کې چې نږدې جوړ کړي په غټ واټن کې دی جوړ کړي. دریم کار چې دوی کولای شي وکړي اوبه په زمي حتی کولای شي په خپل بامونو باندې زیرمه کړي. لکه د پیسې ولګي خیر د سم کاګل دی وکي یا د زوګامو کې چې وب په بام کې زیرمه سي، بیا ورسې هغه راکوس کې په مغه څاګانو کې دی وساتي. که حکومتونه به کفایت کوي او کار نه کوي، حداقل خلک دغه کارو کې ځکه دا خو د دوی په سرنوشت باندې اړه لري چې څنګه دا کار وسی. خو د دې لپاره غټ پروګرامونه هم په کار دي. یعنی اټمینه ده چې موږ خارجي مؤسسو ته موږ متوجه اوسو، اټمینه ده چې موږ فکر وکړو له خلکو څخه پیسې واخلو بیا د خپل اوبو منابع ورغو. موږ خپل د افغانستان دغه امکانات لري. د موږ ځوانه طبقه چې د ډیر ښه بایسیداده دي پوی دي، اوس درسونه ویلې دي. ما په کابل پانتون کې ځینو ته درس ورکړی، دوی ټول کار کوي، ټول په هایدرولوژي باندې پیږي. نو په دې لحاظ باندې د دې فرصت موجود ده
د هندوکش غر اوبه افغانستان او کابل ته خصوصا ورکوي. د کابل د سیند په کال کې 22 میلیارډ متر مکعب اوبه له لالپورې څخه خیبر پښتونخوا ته تویږي. 22 میلیارډ متر مکعب. ټول کابل چې ده، ټول کابل فعلا 1.5 میلیارډ متر مکعب اوبو ته اړتیا لري. تاسو خپل اوس قیاس وکړئ، اټکل وکړئ د پنجشیر سیند هغه خواته درومي، د کونړ سیند هغه خواته درومي. موږ کولای شو د پنجشیر له سیند څخه اوبه راواخلو، موږ کولای شو د سالنګ له سیند څخه اوبه راواخلو، کولای شو شاتوت بند جوړ کړو. شاتوت بند کولای شي موږ ته 50 میلیارډ متر مکعب 50 میلیونه متر مکعب په کال کې راکې. 50 میلیونه متر مکعب هم ډیر دي. یعنی دا ټول کارونه باید وسی، خدا کارونه نه کیږي په خواشنۍ سره. او د دې دلیل دا ده چې د موږ هغه کسان چې د واګي پلاس کې دي دا خلک غلط دي، او په دې خاطر اکثرا د اجتماعي انقلابونو د ټولنیزو ناخوالو باعث کیږي. بل د اوبو شتون، د اوبو لرل دا نه یوازې یو روغتیایي او صحي بلکې یو فرهنګي مسله ده. د افغانستان خلک چې دي د اوبو سره فرهنګي او اخلاقی اړیکه لري. په افغانستان کې ګران لیوال صاحب یوازې 1.5 میلیون هکتار د کار ځمکه ده، 1.5 میلیون ټول افغانستان ته ډوډۍ ورکوي. نو دغه 1.5 میلیون هکتار ځمکه په اوبه ونه لري، خلک له لوږې مري کنه. نو په دې لحاظ دا یو ډیر غټه د تخنیکی مسله نه وراوښتې مسله ده، د سیاسي مسله هم ده، فرهنګي مسله هم ده، ټولنیزه مسله هم ده. او هر حکومت چې په دې کې بېغوري کوي هغه باید محکمې ته راکش شي. داسې نه چې انتقاد وسي او خلاص خلک ځان تیر کړي، باید محکمې ته راکش شي چې دوی دغه مسلې غم نه خوري. او ډېر زیاته مننه. لنیکه مرغه تاسو دواړه فرهنګي شخصیتونه هم یاستئ او د خپل تخنیکی پوهه او تخصص ترڅنګ د افغانستان د فرهنګ په بیلابیلو برخو کې هم فعال یاستئ او دغه برخه تاسو ته معلومیږي. انجینیر صاحب تاسو په خپل رسنیو سره له عامه افکارو سره سروکار درلودلی دی. نو که راشو دغه فرهنګي اړخ ته د فرهنګي اړخ او د عامه پوهاوي په اړه عمومي فهم دا دی چې دولتونه او مدني ټولنې نهادونه باید خلک هغه د بیلابیلو ناورینونو څخه د خبرتیا په برخه کې وپوهوي. کوم ځای کې چې ځنګلونه ورخلي هلته باید د ځنګلونو د ساتنې عامه پوهاوی وشي. کوم هلته چې اوبه کمې دي هلته د اوبو په اړه داسې بیلابیل کوم ځای کې چې ناروغي خپریږي. خبره په دې کې ده چې دا کار باید حکومتونه او نور بنسټونه فرهنګي بنسټونه وکړي، فرهنګي شخصیتونه وکړي. ستاسو دواړو له خبرو نه داسې ښکاري چې په افغانستان کې یوازې خلک نه بلکې حکومتونه هم باید پوه کړای شي. یعنی دا بار هم په خلکو دی چې خپل حکومتونه وپوهوي چې وروره دلته اوبه دي، ناورین دی، کړکېچ دی، مشکل دی، بحران دی، نو ته د دولت په حیث مسؤلیت لري. په دې حساب نو دغه د عامه پوهاوي خبره ډیره سخته ده. څومره کار شوی دی په افغانستان کې د عامه پوهاوي په برخه کې؟ اوبه په دین کې، په فرهنګ کې د پاکۍ وسیله ده، احترام ورته کیږي. مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه. له همدې ځای نه رانیولې چې اوبه مهمې دي، دغه پیغام موږ څومره د اوبو په باره کې غږېدلي یو، موږ څومره د اوبو په باره کې متن تولید کړی دی، دولت هم څومره پوه کړی دی، خلک هم څومره پوه کړي. په دې برخه کې څه کار شوی دی؟ ماته دغه انجینیر صاحب خپل برخه ځواب ورکړي، ډاکټر صاحب تاسو ته هم راشو. مهرباني. په دې برخه کې تر اوسه پورې ډېر کم کار شوی دی. د انکار برخه کې نه دی شوی، ډېر کم کار شوی دی. زمونږ د ادب د فرهنګ پخوانیو متونو کې ډېر زیات مهم زیات شوي دي. انجینیر صاحب ستاسو غږ لږ ستونزه لري، ستاسو مایک ستونزه لري. دغه برخه پوښتنه به خی ډاکټر صاحب جواب ورکړي. تاسو لطفا دغه د خپل غږ مشکل حل کوي، بیا به تاسو هم جواب ورکړي. ډاکټر صاحب مهرباني. د اوبو مسله ما مخکې چې عرض وکړ، نه تنها نه یوازې دا یو تخنیکی او چاپیریالي او روغتیایي مسله، بلکې ډېر غټ فرهنګي وزن لري.
د افغانستان په فرهنګ او په تاریخ کې د اوبو اهمیت ډیر په ډاګه شوی د وخت چې تاسو د کابل تاریخ وینئ. کابل اولین تعریف دا ده چې یو وادي ده، هغه کې یو تک شین سیند بهیږي او دا شین سیند زمکو ته اوبه ورکوي او خلک خوشحالي کوي دغه په غاړو باندې. بل مسله دی کې ده چې که تاسو د اوس خلکو نه پوښتنه وکړئ چې څومره ځمکه لري، نو هغه به درته ووایي چې یو پاو ځمکه لرم، یا یو مسقال ځمکه لرم، یا یو شواروز ځمکه لرم. تاسو پوښتنه تاسو پوه نشئ چې دا یو شواروز یو پاو څه شی ده. نو چې که دقیق سي نو هغه د اوبو په بنیاد باندې دوی ځمکه اندازه کوي. هغه ځمکه چې یو شواروز اوبه خړوبوي هغه وایي چې زه یو شواروز ځمکه لرم. هغه ځمکه چې شپږ ساعته خړوبوي هغه وایي زه یو پاو ځمکه لرم. وګورئ خلک د اوبو څخه ګټه اخلي چې خپل هغه ځمکه اندازه کړي. یعنی د اوبو اهمیت دومره زیات شوی د دومره ډیر ده چې له روغتیایي او له تخنیکي او له چاپیریالي ارزښت څخه ویری خواته تللی ده. خلک حتی د مقیاس او د اندازه کولو په حیث ګټه ترې اخلي. نو د اوبو موضوع ډیره زیاته مهمه په دې هم ده چې د خلکو فرهنګي سلوک، د خلکو فرهنګي ژوند، دغوی ترانې، دغوی کالی، دغوی حتی صنعت د اوبو سره تړاو لري. تاسو که د قالین جوړولو صنعت ته وګورئ، د قالین جوړولو د رنګونو ترکیب او د اوبو ترکیب دا یو ډیر زیات لوی رول د خلکو په ژوند کې لري. یا مثلا که تاسو د کوچیانو ژوند ته وګورئ، د کوچیانو ژوند د دریابونو او د ویالو په غاړه راتیر شوی ده. د دریابونو او ویالو په غاړه باندې دوی اړوي، هلته خپل دوبی تیروي او بیا چې ژمی راځي د هغه نه کډه کېږي. په ژمي کې هغه ویالې وچیږي، په ژمي کې هغه ویالې کنګل کېږي، هغه دریابونه اوبه لیدل کېږي، بس کوچیان بیرته ځي. دې کې ترانې، لنډۍ ډیر زیات جوړې شوې دي. په دې لحاظ موږ باید اوبو ته ډیر زیات اهمیت ورکړو. ما یو کتاب لیکلی دی چې اوس ډیر زر چاپیږي، نوم یې د اوبه. دا اوبه د اوبو اوریجنس، اوبه څنګه منځته راغلي دي، له کومه ځای راغلي دي، او د دې د اوبو مختلف اشکال څه شي دي. پیچ شي د مثلا مثبت هایدروجن، ولې موږ دا اوبه څښلی سو، ولې موږ د سیند د سمندر اوبه نسو څښلی، ولې موږ مثلا د صابون اوبه چې کالی په پرمنځو هغه شامپو ولې نسو څښلی، هغه هم خو مایع ده، ولې موږ نور مایعات چې دی هغه نسو څښلی. دغه لپاره ما ډیر زیات شان لیکلي دي. امیدوار یم چې ډیر ځل د خلکو لاس ته ورسیږي. په دې کې راهنمایګانې او معلومات د خلکو لپاره هم لیکل شوي دي چې خلک څنګه وکړي او څه رقم دوی د اوبو څخه ګټه واخلي. په کل کې افغانستان د اوبو له لحاظه یو غریب هیواد نه ده، خو دغه ثروت او دغه په اصطلاح سره غنا دوی نسی کولای سمې مدیریت کی. دې لپاره باید خلک چارواکي مجبور کی، حکومتونو مجبور کی چې ځانونه پوي کړي. که ځانونه نه پوي نو ځای د خالق نورو کسانو ته په لسکاو په لسیزو باندې موږ نسو کولای سي یو تنظیمي نفر راغلی وي او هغه د بند په قدر او په اهمیت باندې نه پیږي او لاس کالي ځای کی. مثلا اوس هم کوم څوک دا هغه په دې شانو نه پیږي. په داسې حال کې چې د انجینر صاحب د خبرې پر بنیاد باندې موږ په خپل وزارتونو کې، په خپل مؤسساتو کې، پوهنتونونو کې ډیر تکړه ځوانان لرو چې د شي په اهمیت هم پیږي، په محاسبه باندې هم پیږي او د حل په لارو باندې هم پیږي. ډیره زیاته مننه. زه نه پوهېږم چې زموږ بل قدرمن میلمه انجینر صاحب پشته که لا تر اوسه هم ستونزه لري او که له موږ سره وصل نه وي نو ستاسو د خبرو په دوام ډاکټر صاحب که څو شیبې ولرو او له تاسو نه دا پوښتنه وکړو چې که تاسو ته څوک په افغانستان کې اوس بیا مراجعه وکړي او درته وایي چې ښه دا بحران خو شته، اوس څه وکړو او تاسو داسې په پوینټونو باندې دا ورته وښیاست چې یو داسې وکړئ، دوه داسې وکړئ، درې داسې وکړئ، ستاسو سپارښتنې به مشخصې څه وي؟ تر هر څه لومړی سپارښتنه دا ده چې نړیوال بانک یو مطالعه کړې ده په 2008 کال کې. هغوی 14 بندونه دوی په نظر کې نیولې دي. د هر یوه د امکان پذیرۍ مطالعات هم شوي دي، فیزیبیلیټي سټډي هم شوي دي.
چې هغه لست ما سره هم سو په رسنیو کې په هر ځای کې ستا چې له شاتو تسخیره شروع ده بیا تر گات بنده پوری ده بیا تر سروبی 2 پوری ده بیا لغزي څخه پر کونړ باندې ده پنځشیر پر سین باندې دي دغه ټول مطالعات سوي دي د ټولو قیمتونه معلوم سوي دي د ټولو د بندونو ارتفاع معلومه سوي ده دغه لپاره حتی جاپانیانو پیسې هم جلا کړې وې $100 میلیون چې مرسته وکړي حتمی نه ده چې موږ له سره بایسکل جوړ کړو وخت دا کار سوی ده سیاسي اراده باید ورته ایجاد شي باید یو څه پیسې ورته جلا شي باید متخصص پوی خلک په دې سیستم کې ورواچول شي هغوی دا کار مخته بوزي اعتماد ور باندې وسی د دې لپاره ډیر زیات دغه زه تاسو وایم چې یو جرسوان دی نظام او حکومت وی راتلونکي 15 کلونو کې به د کابل د اوبو 50% دا حل کی دغه څه ځای ورکل کولای سم او کولای سم ثابت امکانه پارخه مو باندې ډیره زیاته مننه قدرمن ډاکټر صاحب نیکمرغه انجینیر صاحب بیرته وصل شو انجینیر صاحب موږ هوازه 3 دقیقې لرو تاسو خپل مشخص سپارښتنه او هغه څه چې ضرور دي چې د پیغام په توګه باید دغه ستونزې په اړه خلکو او واکمنو ته ورسیږي لطفا په لنډه توګه را سره شریک کړئ خبرو په دوام یو خبره فقط ورزیاتول غواړم ک خلک واکمن لکه څنګه چې ډاکټر صاحب دغه بندونو یادونه وکړه د اوبو د زیرمه کولو او د لګښتونو د کنټرولولو یا د راکمولو په اړه یوازې شروع له کابل او کې په کابل کې چون لوی بحران په کابل را روان دی د کابل کې دا ستونزه حل کړي نو دا به موږ د پاره د افغانستان د نورو سیمو د کارونو د پاره یو نمونه وي او که دغه پروژې نه چې د ټول افغانستان د پاره دا یو ډیره وړه پروژه راځي د کابل د اوبو مدیریت دغه نه بریالي راوځو نو بیا په نور افغانستان کې په اسانۍ سره دغه به موږ د پاره یو دغه بیلګه وي راځو خلک باید څه وکړي واکمن باید څه وکړي د خلکو په اړه ډاکټر صاحب ډیره ښه یادونه وکړله عام خلک تر هر څه لومړی باید د اوبو لګښتونه کم کړي اوبه ته دغسې یو څه په سترګه ونه کتل شي لکه موږ په متلونو کې وایو چې د فلاني کار خو راته داسې ښکاري لکه د اوبو څښل یعنی ډیر اسانه د اوبو څښل اړتیا ده د وجود په دیني متونو کې په قرآن کریم کې ورته واضح اشاره شوې ده چې وجعلنا من الماء كل شيء حي ټول شیان د ټول مخلوقات الله تعالی په اوبو ژوندي کړي دي څښلو کې که هر څومره افراط وشي پروا نه کوي خو د اوبو لګښتونه له څښلو نه ډیر زیات پورته دي د ځان مینځلو نه شروع د کور تر مینځلو پورې د فرش او موټر تر مینځلو پورې پایپونه خلکو چالان پرېښي وي په دغه کابل جلال آباد په ټولو سیمو کې ما لیدلي دي خلکو د اوبو پایپ همداسې چالان پرېښي هسې د هوا د یخولو په خاطر باندې سړک او کوڅه مینځي نو د اوبو دغه بېرحمه ضایعاتو مخنیوی وکړي بیخي ډېر زیات ځان ته د یو معلوم لیمټ وټاکي د نورم او سټنډرډ د مخې 40 ساعتونو کې یو انسان باید 25 لیټره اوبو نه زیات مصرف ونه لري موږ هم دا مصرف بیخي لوړ کړی دی دا یوه برخه دویمه برخه د اوبو د باراني اوبو د زیرمو خبره ده ډاکټر صاحب ورته یادونه وکړله که دغه نور هیڅ نه وي د هر چا د کور مخ ته ویالې شته دی که په کور مکمل سیمټي وي همدا په کور کې سیمټي ویالې شته دی په دغه ویالو کې واوره د وغورځوي وادي چې وي بیخي د کوڅې ته داسې ځای ته نه غورځوي دغه خامخا لږ لږ په تدریج سره ویلې کېږي او بالاخره یو خام ځای به ځان ته پیدا کوي دا اوبه به پکې ورننوځي د ونو په بیخونو کې زیاته مننه قدرمن انجینیر صاحب او قدرمن ډاکټر صاحب زه پوهېږم ستاسو خبرې ډېرې مهمې دي او باید دوام درلودی له بعده مرغه زموږ وخت پای ته ورسېده بد خبر دا دی چې د اوبو کړکېچ او ناورین شته ښه خبر دا دی چې افغانستان په مجموع کې تږی نه دی د اوبو کمبود نشته یوازې باید مدیریت شي ستاسو دواړو له حضور څخه ډېره زیاته مننه ژوند مو لکه اوبه روښانه او پاک اوسه تر بلې فرهنګي سپړنې پورې ټول په خدای سپارم په مخه مو ښه شه